افسانه داو 10,000 روپۍ سیدمیر په وچو شونډو جبه ووهله. که دا دومره رقم ماله په ګوتو راغی نو زما بنده بیړۍ به پرې روانه شي، خو دا به څنګه او د کومې ترلاسه کیږي؟ ډېر ساعته پورې هغه د فکر په ټال زنګېده. ناڅاپي هغه ته د خاني زوی را یاد سو چې څو ورځې وړاندې د سړک د پاسه یو ټرک وجلی و او په راضینامه کې د ټرک مالک ورته 10,000 روپۍ نغدې ورکړې وې. د هغه سترګې وځلېدې، ولې سمدستي یې زړه یو درز نارې کړې. د هغه دننه انسان هغه په دې ذلیل او پریوتي سوچ ملامته کو، ولې زر تر زره هغه ته د خپلې نستۍ ځپلي کور نقشه راوړاندې شوه. خپل تباحال کاروبار ته یې پام لاړه. هغې بیوپاریانو ته یې فکر شو چا چې ترېنه په دې سخت وخت کې مخ اړولی و. یو خان زمان ملو هغه ورته وویل ته د 10,000 روپو بندوبست وکړه، باقي کار په ما پرېږده. ګوره چې ستا کیس ختمیږي او کنه. او سیدمیر په خپل زړه کلک لاس کېښودو لکه چې په مرۍ ورله غلی شوي وي. هر څه چې کېږي زه به دا کار کوم، دا داو به لګوم. هغه فیصله وکړه او پاسې د کور په روان شو. ډېره موده نه کېږي دغه د 10-12 کالو خبره ده. د کلي خلکو ته اوس هم یادي چې سیدمیر د نېستۍ د لاسه خپل کلی پرېښودی او د پېښور سره نږدې په یو کلي کې د یو خان همسایه شوی و. یوه بوډۍ کونډه مور ورسره وه. سیدمیر به پردۍ مزدوري کوله، مور به یې په مزدورۍ د خان د کور جامې وینځلې. دغه شان د ژوند ګاډې مور او زوی دواړو په شریکه رغړولو. سیدمیر به کلی په کلی ګرځېده، کباړ به یې راغونډولو او هغه به یې په یو کباړي خرڅولو. کېدله څه موده پس سیدمیر ځان له یوه هټۍ پرانیسته او د کباړ په کاروبار یې بدې ورځې ښې شوې. چې څه لږه ډېره پنګه ورسره جمع شوه نو بوډۍ مور ورله د کور آبادولو بند بنا وتړله. هم په دغه کلي کې یوه یتیمه جینۍ ورله خوښه کړه چې د ځان په شانې د یوې نېستۍ ځپلې کورنۍ نه وه. کیسه دومره اوږده نه شوه. یو څو مشرانې ترمنځ شو او د سیدمیر واده وشو. د کور آبادولو نه پس د سیدمیر کاروبار کې نور هم برکت راغی. څه د سیدمیر خپل مهنت او څه ورسره د ښځې قسمت. او چې کال پسې لور وشوه نو د سیدمیر کاروبار تر لرې لرې خور شو. سیدمیر دا هر څه د خپلې لور ګلمینې بخت ګڼلو ډېره ورته ګرانه وه. ښځې ته به یې ویل که خیر وي ګلمینه لور به په سرو کې ونغاړه. ښځې به ورته ویل لا سیند لرې دی، ګلمینه لا ماشومه ده، د غوږونو موندرې ورله جوړې کا. دا هم بس دي. د قدرت کارونه و. خدای ورله دویمه لور هم ورکا. سیدمیر په خپله خوشحاله و. هغه لوڼه بختورې ګڼلې، ولې مور یې پنمسي پسې زهیره ارماني ګور ته لاړه. د سیدمیر د کباړ کاروبار ښه په ترقۍ و. د بیوپاریانو سره یې لارې جوړې شوې وې. یو ورځ خان زمان بیوپاري سره د 2 کسانو د هغه ځای ته راغلو. خان زمان ورسره د هغو پېژندګلو وکړه او بیا په رموز کې سیدمیر پوهه کو. دا ځل چې د سکریپ نه ټرک ډکې نو په ګټانو کې افیم او چرس ګیر کا او لاهور ته یې ورسوه. په یوه پیره کې به د زرګونو مالک شي. سیدمیر خو اول دې کاروبار ته غاړه نه کېښوه، ولې خان زمان ورله ډاډ تسله ورکړه چې دې کاروبار کې نه یوازې ته شریک یې بلکې نور هم ډېر مخوریز بیوپاریان در سره دي. د چا اثر رسوخ چې تر لرې لرې رسي. ته زړه مه بایله، توکل پې کوه.
سیدمیر پرې توکل څه چې خپله ټوله پنګه په دې کاروبار داو کا د ښځې کالي پتري هم خرڅ که د هغه دا یقین و چې دا پیره به ضرور کامیابه وي او بیا به زرګونه روپۍ په لاس راشي نو کالي پتري به یو په دوه والا جوړ کړم. مال تیار شو او د سکریپ په بنډل کې د ګیرولو نه پس ترېنه ټرک ډکړی شو. د هغه زړه کې ویره هم وه خو حرس هم په مخ اخیستی و. د شپې او ورځې ورسره غم او آخر هم هغه وشوه د څه چې ورسره ویره وه. په ټرک مخبري وشوه او په لاره کې ونیوی شو. په سیدمیر دا خبره لکه د تندر را پرېوته د خفګان نه پرې سیادلي راغله. اوس به څه کېږي؟ زه خو سره د مال حال تباه شوم چې څه اړي موړي وه هغه رانه لاړه. د ښځې کالي پتري مې خرڅ که. زه خو کنګال شوم دیوالیه شو. هغه په یو ګوټ کې په سلګو وچړل. ښځې ته یې صافه حال ویلی نه شو. د دې کاروبار شریکوالو ترېنه سنډه وکړه. یو خان زمان و چې هغه ورله ته به تسلي ورکړه او ورته یې وویل چې ته د 100,000 روپو بندوبست وکړه باقي کار ته په ما پرېږده. سیدمیر د 100,000 روپو په تکل کې په هر چا پسې د هر چا په در کې سوال وکړو. جولۍ یې وغوړوله خو هر چا ترېنه سنډه وکړه. 10,000 څه چې چا ورله 100 روپۍ قدر له هم ورنه کړې. جوپاریانو ورته آنې بانې جوړې کې. دغه ورځو کې د سیدمیر سره خوا کې محلت کې د خاني ټانګې والا ماشوم زوی په سړک د یو ټرک لاندې راغی او د ټکه مړ شو. مشران یې ترمنځ شو. هر چا خاني ته دا تسله ورکړه چې د ماشوم اجل راغلی و. فیصله په دې وشوه چې د ټرک مالک به خاني ته 10,000 روپۍ ورکړي او د خپل ماشوم زوی خون به وبخي. سیدمیر هم د 10,000 روپو په تکل کې و او د دې واقعي پر یادېدو یې همداسې دو لګولو ته غاړه کېښوده. داسې دو چې هغه ورته د خپل ځان نه هم زیات خوږ و. هغه د خپل ضمیر او خود غرضۍ سره په کشمکش کې اړم کور ته ورسېدو نو ماشومه ګلمینه ورله مخېله راغله. د پښونه یې راچاپېره شوه. داجي ګلې ماله مندرۍ جوړې که د ماما جبه مې واده وي. د سیدمیر زړه خولې له راغې. ښځه یې په سکار اخته وه. هغه زر ګلمینه د لاسه ونیوه او بېرته د کور نه ووت. رضا بچې چې در له هډو اوس مندرۍ جوړې کړم. هغه شاته وکتل چې څوک ورته ګوري خو نه. ماشومه ګلمینه د خوشحالۍ نه لکه د هوسۍ په ټوپکو سر شوه. سیدمیر ماشومه لور د ګوتې نیولې ځان سره سړک په روانه که. هغه چې سړک ته ورسېدو نو یو نظر یې لورې ته وکتل چې هغه وخت هم د پلار د ناولې ارادو نه ناخبره وه او په چاړی ژبه یې پلار سره خبرې کولې. بس لارۍ چې راشي نو دواړه به سواره شو. سیدمیر د لرې نه یو ټرک را روان ولیدو. د هغه زړه په درزا سر شو لکه چې د ګوګل د پنجرې نه بهر ته راوتلو ته لیواله وي. د هغه مرۍ اوچه کېدله. یو زغلنده نظر یې په ماشومې لور واچولو. سترګو کې غټې اوښکې راغلې. یو وار یې بیا ګلمینه غېږه کې راوچته که او هغه یې په یو مخ او په بل مخ ښکل که. ماشومې ګلمینې حیران دی ریانه پلار ته کتل او تپوس یې ترې وکړو داجي ګلې دا جاړې ولې؟ نه بچې جاړم خو نه دا مې سترګو کې څه خاص شي پرېوتو. هغه زر ګلمینه د غېږه نه د غېږې کوزه که. ټرک را نږدې شوی و. سیدمیر زر ټرک په روان شو. ګلمینې ته یې اواز وکړو هله راځه. داجي ګلې لارۍ راغله. ګلمینه د سړک په غاړه ودرېده. سیدمیر د ټرک د سړک بلې غاړې ته رسېدلی و. ټرک ډېر را جوخت شوی و.
لږه فاصله به هغه ګلمنې ته آواز وکړو هله رامنډه که هله. ګلمنې یو نظر را روان ټرک ته وکتل او بیا یې پلار ته او سمدستي یې رامنډه وهله. سید میر سترګې پټې کړې او بیا ناڅاپي هغه په ځان پوه نه شو، چغې یې کړې مه راځه بچې. او هغه د سړک منځ ته ورمنډه کا، په لاس یې ګلمینې ته دیکه ورکا. په فضا کې د ټرک د ټایرونو او بریکونو لګولو شور راپورته شو او ورسره یوه انساني کریکه هم. ګلمینه د سړک غاړې ته رغړېدلې وه او سید میر په وینو کې جب جب د ټرک د ټایرونو لاندې پروت و. ګلمینې رامنډه که دا جګولې. د سید میر په مخ مسکا خوره شوه، یو لاس یې پورته و لکه چې وایي مه بچې را نشئ ګورئ. ګلمینه په ژړا شوه، خلک راوڅلېدل. یو پکې ووې دی سم دم ولاړو